حضرت عمر فاروق تعالی عنہ په زمانه کې دا یو عجیبه واقعه ده. حضرت عمر فاروق تعالی عنہ په زمانه کې یو سړی چې دی هغه مسلمان شو، عیسائی عالم و، عیسائی عالم و مسلمان شو. نو چې کله هغه مسلمان شو د عمر فاروق تعالی عنہ سره به ګپ شپ هم لګو، عالم هم ډېر زیات تقوادار هم و، متقي سړی و، پرهیزګار سړی و. یو ځل د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق تعالی عنہ سره ناست دی او ګپ شپ لګی، نو په خبرو اترو کې ورته وایي حضرت زه خو مسلمان شوی یم، ایمان مې قبول کړی، اسلام مې قبول کړی دی، اوس هم کله کله مې په زړه کې هغه د زړو خپل زاړه کتابونه چې دي د هغې طرف ته مې رغبت پیدا کېږي، شوق پیدا کېږي، او خپل هغه عیسایت مذهب ته مې کله کله شوق پیدا کېږي. نو عمر فاروق تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ګوره یاد ساته چې دا کوم دین اسلام تعالی الله درکړی دی، دا کوم دین اسلام د رسول الله په وجه الله تعالی درکړی دی، دا کامل او مکمل دین دی، دا کامل او مکمل دین دی. او بیا ورته دا آیت ووایي چې که د دې دین نه علاوه بل دین کې څوک چلیږي نو هغه به ترې نه قبلیږي، هغه به دنیا او آخرت ناکامي ده. نو هغه پوه شو او بس بیا یې مضبوط یقین چې دی هغه ایمان او یقین پیدا شو، او دا کم زاړه خیالات او هغه سوچ او فکر او رغبت او شوق هغه مکمل طور باندې ختم شو. نو معلومه شوه چې دین او اسلام چې دی دا بس کامل